بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوال یم او تاسې ته ښه راغلاست یم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یې. راځو نن په مایکروسافټ ایکسل پروګرام کې 14 درس دی زموږ چې په هوم ټیب کې زموږ درس دی او مایکروسافټ ایکسل تیار زما سره خلاص دی. زه راځم چې د دې ځای نه دا زه اوپن کړم. په دې کې چې تېره ورځ موږ په فیل کې د فیل او د فیل سیریز کې موږ درس ویلي. دا کمانډونه مو تشریح کړل او دلته چې موږ د دې ځای نه دا سارټ A to Z او Z to A موږ تشریح کړو. خو ولې ما نه دلته دا کلیر کمانډ چې و د دې ځای نه دا کلیر کمانډ پاتې په دې کې چې موږ سره څو کمانډونه دي. کله چې زه راشم او دا ډیټا ما ټوله انتخاب کړه زه به دې ته چې هم یو کلر ورکړم. د دې ځای نه مثال زه به راشم دا یو کلر ما دې ته ورکړو او بیا رالم چې د دې ځای نه وروسته دې ته مې چې یو کلر بل یو کلر ورکړم. زه غواړم چې دا چې کومه دا د دې ځای نه انتخاب کړم او دا څه چې ما کړي دي څه لیکلي څه ډیزاینونه هر څه چې دي دا ټول چې دی دا ټول ما ته د دې ځای نه ختم کا نو دا به ختم. که تاسو ته څوک وایي چې ما ته بغیر د دې نه چې تاسو دا هیډن کوئ یا ډیلیټ کوئ دا رو ما ته دا صرف دا کنټینټس فارمیټ لیکل بارډر هر څه ختم کا نو تاسو به هوم ټیب کې کلیر نه هیروئ. که تاسو ته یو کس وایي چې ما ته دا فارمیټ د دې نه ختم کا دا کلر ختم کا نو تاسو به د دې ځای نه کلیر فارمیټ به واخلئ. زه کنټرول زیډ بې ته وهم چې راځي بې ته ما سره خپله بیا راځي کنټینټس مې تېر درس کې تاسو ته وایي چې دې لیکلو ته موږ کنټینټس وایو نو تاسو ته که څوک وایي چې موږ ته دا کنټینټس ختم کړه نو دا کنټینټس هم موږ ختمولی شو. که زه راشم دلته څه شو شفټ F2 دا زموږ ټول کمنټس دي د دې ځای نه. نو که زه راشم دلته د ریویو ټیب ته د دې نه او زه دلته ووایم چې ما ته شو آل کمنټس که نو دا دې ځای نه چې دی دا کمنټ موږ ټول شو کړل ځان ته. زه غواړم چې د دې ځای نه دا څومره چې دی کوم ځای کې چې دی ما کمنټ اخیستي دي زه صرف دا کمنټ ختم کړم. نو تاسو به دا ډیټا ټوله انتخاب کړئ بیا به راشي تاسو هوم ټیب ته او په هوم ټیب کې د کلیر تک راشو د دې ځای نه به زه ووایم چې دا کمنټ ما ته ختم کړه نو دا کمنټ موږ ته ختم کړل. او که زه بیا راشم دلته لیکلي دي چې کلیر هایپر لینک که زه کله راشم د دې ځای نه دلته ما ولیکل مثلا د دې ځای نه راځم یو فایل چې دی زه دلته دې سره لینک کوم چې وروسته به موږ وایو هایپر لینک کمانډ دی موږ سره. که زه راشم دلته په دې انزرټ ټیب کې موږ سره دلته کمانډ دی چې وروسته به موږ وایو د خیره سره دې ځای نه چې دی موږ سره په دې ځای کې موږ سره د هایپر لینک په نوم باندې کمانډ دی دغه یو دی دلته څه شو دلته کمانډ دی موږ سره د دې ځای نه چې دی دا کمانډ که زه راشم دلته او زه د دې ځای نه ډي ډرایو ای ډرایو هر ځای کې چې زموږ کوم فایل پروت وي او هغې سره چې دی زه لینک ور واچوم مثال زه به دا یو کړم او دا چې دی د دې ځای نه دا فایل چې دی زه به دا لینک کړم د دې سره او دا ما اوکې کړم. اوس چې زه کله دلته دا ماوس پوینټر را وړاندې کړم نو دلته چې دی د دې نه دا هایپر لینک جوړ شي یعنې لاس ته دنه جوړ شي د دې هایپر لینک د دې ماوس نه چې دی موږ سره لاس جوړ شي. که زه ووایم چې دا د ما سره خپله کار پرېږدي د دې لپاره به بیا تاسو راشئ د دې ځای نه به دا هایپر لینک به واخلئ. اوس که پې زه دلته ماوس دروم دې ځای کې دلته چې دی ما سره دا اوپن شو خو زه که کله راشم د دې ځای نه کلیر هایپر لینک دا چې زه کله کلیک کړم نو اوس چې پې کله زه ماوس دروم نو مخه پلس نشان دی او بل نشان چې دی دلته هغه هینډ نشان یا د لاس نشان چې دی اوس نه راځي. او که زه وایم چې دا ما ته چور ختم کړه د دې ځای نه چور نو زه به دلته یو ځل ډبل به کلیک کړم چې دا بېرته هایپر لینک شکل ته واوړي د دې ځای نه چې دلته چې دی کله موږ بېرته ودرېږو دې ځای کې او دا چې دی موږ سره د دې ځای نه د لاس په شکل کې شي. نو تاسو به بیا راشئ که دا وایي چې دا زه چور ختموم د دې لپاره به بیا تاسو راشئ دلته که زه یو بل فایل لینک کړم دلته کنټرول کې د دې لینک هایپر لینک شارټ کټ دی زه به راشم مثال دلته چې دی زه به دغه دا یو فایل به زه والم دا د ورډ فایل دا ما راواخیستو د دې ځای نه. که زه راشم دلته ورته وایم چې دا ما ته ریموو هایپر لینک ختم کړه نو دا به موږ سره چور ریموو شي د دې ځای نه چور دې موږ سره چې دی خپله هغه کار یې پرېښودو خپل عادي حالت ته چې بېرته راغی. اوس په دې کې چې دی موږ سره کمانډ دی د دې ځای نه که زه راشم د سارټ فلټر ته ما مخکې تاسو ته ویلي چې دې کې چې دی تېره ورځ موږ A to Z او Z to M چې دی دا موږ وویلي. په دې کې چې دی زه راځم اوله خبره دلته د کسټم لیست ته زه راځم کسټم سارټ ته زه راځم دا درسونه چې دی موږ په تېره لیکچر کې ویلي په 15 لیکچر کې. نو زه که کله راشم دلته به زه دا انتخاب کړم او دا مې ټول انتخاب کو زه راځم د دې نه چې دی دا کلر چې ختموم نو دا به زه نو کلر کړم چې موږ سره دا بېرته خپل عادي حالت ته راشي. د دې لپاره چې دی زه به راشم او بیا چې دی کله زه دلته دا انتخاب کړم ټوله دا ډیټا او زه راځم دلته د دې ځای کې کسټم سارټ ته زه راځم. په کسټم سارټ نه مطلب دا دی چې تاسو دا سارټینګ دا ترتیب تاسو په څه کې کوئ نو د هغې لپاره چې دی تاسو به اول دا کمانډ ځان سره یاد ساته چې مای ډیټا هاز هیډر که دا کله موږ لرې کړو نو دا چې دی موږ سره په دې ځای کې کالم A کالم B کالم C ته واوړي او که کله زه دا ټیک مارک ولګوم د دې ځای دا ټیک مارک ما ولګو اوس چې دی موږ سره دا نیم پوسټ هر څه ته چې دی اوس په دې ځای کې چې دا کم یو هیډر موږ دلته اخیستی دی دې ته واوښتو. زه راځم چې دی زه سارټینګ په دې باندې کوم نیم باندې او په نیم کې
کې چې ما سره دا سیل ویلیو ځای ده زه ته چې A to Z ما ته راکړه د دې ځای نه نو چې کله تاسو کلیک کړئ نو A او B ورپسې چې دی موږ سره دقسې په ترتیب باندې رالل. که زه بیا راشم دلته چې دی د دې ځای نه کسټم سارټ ته راشم کسټم مطلب د خپلې خوښې نو زه کولی شم زه ورته چې ما ته Z to A راته راکړه او دا ما د دې ځای نه اوکې کړو نو اوس ما سره چې دی د S والا شروع شول او ښکته چې دی را روان دي. بیا به راشم دلته چې دی د دې ځای نه به زه کسټم سارټ ته راشم. په کسټم سارټ کې چې دی تاسو دلته وګورئ د دې ځای نه موږ سره ګڼ شمېر کمانډ دي چې سیل کلر دی فونټ کلر دی او دلته چې دی کنډیشنل فارمیټنګ آیکن دی. نو د دې لارې نه چې دی دا به موږ څنګه کوو نو دا موږ سره د سارټ خبره وه د دې ځای نه چې دی موږ د سارټ ترتیب وکړو چې راځم د دې ځای نه اوس په کسټم سارټ کې چې دی د دې ځای نه به زه راشم دلته ورته وایم چې ما ته د دې ځای نه زه مې دا مې انتخاب کړو دا او دا مې انتخاب کړو او دې ته چې دی زه راللم د دې فونټ کلر نه دلته چې دی ما دې ځای ته چې دی شین کلر مې ورته ورکړو او شین کلر چې دی زه غواړم چې او ورپسې چې دی بل ځای انتخابوم یو بل ځای د دې ځای نه مې دا ځای انتخاب کړو دا او دلته چې دی لاندې مې دا یو انتخاب کړو بیا راځم دلته چې دی د دې نه مې یو سور کلر دې ته ورکړو یا دلته چې دی سور کلر مې یو ځل شته دی خو بیا هم دلته سور کلر به ورته ورکوئ تاسو به بیا چې دی هلته په دې ځای کې چې دی های د دې نه به دغه یو ټک مارک چې دی دا به ځان سره یاد ساتئ چې دلته موږ بره په هیډر کې چې دی موږ د دې ځای نه کسټم سارټ کې چې دی دا به بیا ځان سره یاد ساتئ. که زه راشم نیم ته فونټ کلر ته به راشم او دلته چې دی فونټ کلر کې زه ورته وایم چې ما ته دا شین کلر اول راکړه نو دا به زه اوکې کړم نو اوس تاسو وګورئ دې ځای کې موږ سره شین کلر اول راغی. که بیا ورته وایم چې ما ته په دې ځای کې سور کلر دویم ورپسې راته راکړه ترتیب یې که راته نو چې ترتیبو مې نو زه به دا ټوله ډیټا به انتخاب کړم بیا به راشم کسټم سارټ ته او په دې ځای کې چې دی زه به ورته وایم چې ما ته اوس په دې ځای کې چې دی نو بیا دا بل کلر ما ته دوم راکړه راته نو څنګه به کوو بیا به تاسو ایډ لیول به اخلئ او په ایډ لیول کې به نیم د دې ځای نه به چې دی فونټ کلر او که تاسو دومره نشئ تللی تاسو بس موږ کولی شو چې دغه لیول چې دی کوم یو موږ اخیستی دا موږ ډیلیټ کړو بیرته او د دغه لیول نه چې دی موږ کاپي وباسو نو کاپي چې کله وباسو زه به ورته وایم چې ما ته دغه سور کلر په دوم نمبر کې راکړه او دا تاسو د دې ځای نه اوکې کړئ نو اوس موږ سره چې دی د دې ځای نه دا دویم کلر راغی. که کسټم سارټ ته راشم د دې ځای نه کسټم سارټ کې زه ورته وایم چې ما ته چې دی دا شین کلر خو راکړه دا سور کلر په ټاپ کې مې راکړه او دا راته په باټم کې راکړه نو تاسو وګورئ اوس دا موږ سره په باټم کې راغی. او همداسې که زه راشم د دې ځای نه زه کلیک کړم کلیک مې کړه د دې ځای نه زه به دا د دې ځای نه ګوره ډیلیټ به کړم ډیلیټ او دا ما د دې ځای نه اوکې کړو. که زه بیا راشم دلته چې دی زه به دا کلر بېرته اتومات کلر اتومیټیک کلر به واخلم د دې ځای نه دلته چې دی زه به دا راشم دا ما بولډ اخیستی دا د بولډ نه مې وباسم دلته چې دی دا به واخلم دا او دا کلر چې دی دلته به زه راشم دلته به چې دی زه اوس سیل کلر والم او د دې نه وروسته چې دی دا ځای جمع دا ځای به چې دی دا به زه هم د دې ځای نه سیل کلر کې به زه دا والم. بیا راځو دلته کسټم سارټ ته په کسټم سارټ کې چې دی زه به راشم دلته نیم ته ګوره تاسو به چې دی د دې ځای نه به دا ډیټا ټوله انتخاب کوئ خو د دغه ځای نه به انتخاب کوئ. بیا به راشئ تاسو دلته کسټم سارټ ته په دې ځای کې به چې دی د کسټم سارټ د لارې نه به تاسو په دې ځای کې نیم به والئ بیا به دلته چې دی سیل کلر به والئ او په سیل کلر کې چې دی تاسو به د دې ځای نه اول دا کلر واخلئ په ټاپ کې نو دا موږ ته راغی او دوم ځل دپاره به چې دی تاسو راشئ د دې ځای نه بیا چې دی په دې ځای کې موږ ایډ ته نه راځو نو کاپي زه د دې لیول لاله به چې تیار هر څه موږ ته شوي دي د دې ځای نه زه ته وایم چې ما ته په دې ځای کې دا بیا راکړه نو دا موږ سره دوم نمبر کې شو. که زه ورته وایم چې دا ما ته چې دی دا ابي کلر چې دی دا به زه واخلم دا ځلې په ټاپ کې چې دا ما ته باټم کې راکړه نو لاندې به دا واخلئ تاسو لاندې دا اخیستلی شئ نو د دې لارې نه چې دی تاسو کسټم سارټ چې دی تاسو کولی شئ. که تاسو چې دی دا یو ډیلیټ کوئ یو د لرې کوئ تاسو دلته بل موږ سره چې دی په دې ځای کې چې شی دی کنډیشنل فارمیټنګ که په دې ځای کې چې دی ما کنډیشنل فارمیټنګ یوز کړی دی دې ځای کې زه به راشم دلته به کنډیشنل فارمیټنګ یوز کړم هوم ټیپ ته راځم تېره درسونو کې موږ دا ویلې دی د دې ځای نه نو دا آیکن سیټ چې دی د دې ځای نه زه یوز کوم نو تاسو دا آیکن سیټ د دې ځای نه یو په یو یوز کولی شئ. که زه راشم دلته ما کلیک کړه د دې ځای نه کسټم سارټ ته راځم په کسټم سارټ کې چې دی د دې ځای نه به زه راشم تاسو به چې دی اول دا ټوله ډیټا به انتخاب کړئ داسې ټوله بیا راځم دلته کسټم سارټ ته راځم په دې ځای کې چې دی تاسو به دا د دې ځای نه ډیلیټ کړئ بیا راځم ایډ لیول تاسو واخلئ د دې ځای نه په دې ځای کې چې دی اوس زه راځم په ټوټل باندې چې دی زه دلته څه کوم په ټوټل باندې چې دی زه سارټینګ کوم د دې ځای نه څنګه سارټینګ کوم کنډیشنل فارمیټینګ سارټینګ کوم ما ته اول شین راکړه په ټاپ کې نو تاسو وګورئ چې اول موږ سره دغه شین کلر راغی بیا چې دی شین آیکن راغی په کسټم سارټ کې که زه یا راشم د دې ځای نه به چې دی زه کاپي به وباسم او په کاپي کې چې دی زه به دلته راشم ټوټل ته به تاسو راځئ په ټوټل کې کنډیشنل فارمیټینګ ته او په هغې کې چې دی تاسو به دا زیړه نښه واخلئ او دا چې دی تاسو به د دې ځای نه اوکې کړئ ورپسې
موږ سره هغه نه خراله نو تاسو په دې رقم باندې هم کولای شئ. که راشم زه سارت ان فلټر ته راشم او دې کې کسټم سارت ته په کسټم سارت کې چې دې زه به راشم د دې ځای نه زه به دویم چې ما ته همدغه ژېړه نښه یا دا شنه نښه چې دا ما ته په ټاپ کې راکوه دا ما ته په باټم کې راکړه نو تاسو کلیک کړئ دا موږ سره په باټم کې راځي راتللی شي. نو د دې لارې نه چې دی موږ یو ډیزاین چې دی په دې شکل سره کولی شو. زه به راشم او دا به د دې ځای نه ختم کړم او بیا چې دی زه به هم د دې ځای نه راشم دغه کوم یو سیل کلر چې دی دا به هم زه ختم کړم او خپل عادي حالت ته به یې راولم. سارت ان فلټر ته راځم د دې ځای نه کسټم سارت ته په کسټم سارت کې چې دی تاسو به راشئ دلته کسټم لیست چې دی بیا زه راشم د دې ځای نه زه به ورته وایم چې دا سیل کلر ما د دې ځای نه اخیستی دی سیل کلر د دې ځای نه به چې دی زه سیل کلر والم بیا دا ځای جمع دا ځای جمع دا ځای ما چې دی زه جمع کوم د دې ځای نه چې دی دا سیل کلر ما واخیستو زه به د ټوله ډیټا به بیا تاسو انتخابوئ چې ډیټا انتخاب نه کوئ نو دا کمانډ موږ سره بیا سم کار نه کوي. نو تاسو به راشئ دلته نیم ته او په نیم کې به چې دی تاسو دلته چې دی سیل کلر به د دې ځای نه والی او په سیل کلر کې چې دی تاسو به دا راواخلئ او دا به د دې ځای نه اوکې کوي. اوس چې تاسو به بیا راشئ دې ځای ته سیل او بیا به چې دی دنه یوه کاپي به واخلئ کاپي او بیا چې دی تاسو به په دې ځای کې چې تاسو به د دې ځای نه دا واخلئ فونټ کلر نه سیل کلر به د دې ځای نه والی او دلته چې تاسو به دا زیډ کلر راوالی دا به اوکې کوي. که تاسو دا زیډ کلر اوس په ټاپ کې راوالی د دې ځای نه نو تاسو به راشئ دلته به کلیک کوئ او دا چې تاسو به داسې پورته وړاندې کوئ او دا به د دې ځای نه اوکې کوي. نو موږ سره د دې لارې نه دا جوړ راغی وشو څنګه چې به مخکې موږ هغه ځای نه باټم او ټاپ په چې موږ د دې ځای نه کوو نو دا موږ د دې دواړو بټنونو هم موږ دا کولی شو. نو تاسو چې د دې ځای نه بېرته دا ښکته که لاندې نو موږ سره چې دی دا بېرته لاندې راغی. که زه بیا راشم دلته سارت ان فلټر ته او کسټم سارت ته راشم د دې ځای نه نو تاسو که دلته راشم اپشن ته راشم د دې کار څه دی زه به راشم دلته چې دی دا ټوله ډیټا به بېرته انتخاب کړم او دا به زه چې دی بېرته نو فیل به یې کړم د دې ځای نه. اوس موږ سره دلته یو احمد دا دی او یو احمد چې دی دلته دواړو ای والا دی دا یو دی د دې ځای نه چې دی زه به دلته به راشم یو ما سره چې دی دا احمد دی احمد او یو چې دی ما سره هغه احمد دی. که زه راشم د دې ځای نه او دا ډیټا ټوله ما انتخاب کړه اوس راځم دلته چې دی په دې ځای کې به زه راشم سارت ان فلټر ته او کسټم سارت ته به موږ راشو د دې ځای نه زه چې دی دا لیول چې دی ټولې ډیلیټ کوم د دې ځای نه او بیا راځم ایډ لیول ته د دې ځای نه به راشو. تاسو دلته وګورئ دلته چې دی زه کله راشم په نیم باندې زه سارټینګ کوم خو ولې زه آپشنز ته راځم په دې ځای کې کین سینسټیو ته به تاسو ټیک مارک آن کوئ او دا به تاسو د دې ځای نه اوکې کوئ نو دا به موږ سره ای وړوکي والا ای چې دی دا به موږ سره اول راشي او دا د غټو ای والا چې دی موږ سره کپیټل چې ورته موږ ویو دا موږ سره دویم رال. که تاسو په انټروای کې یا په امتحان کې څوک پوښتنه وکړي چې تاسو ماته ای والا ای وړوکي ای والا اول راولئ نو تاسو به په سارت ان فلټر کې او په کسټم سارت کې چې دی تاسو به دغه آپشن کې دغه ټیک مارک به نه هېروئ. که دا ټیک مارک زه بېرته لرې کړم دا به زه اوکې کړم د دې ځای نه نو دا چې دی اوس موږ سره تیار چې دی د دې ځای نه د دې سارټینګ شوی دی نو د دې لپاره بیا تاسو راشئ A to Z په انتخاب کې خو ولې دا موږ سره اوس سارټینګ شوی دی د ترتیب موږ سره راغلی دی د دې ځای نه دا چې دی اوس موږ سره په دې ځای کې د غټو A او وړوکي A ټول په یو اندازه کې دی ځکه چې هغه ټیک مارک هلته ما لرې کړی دی. اوس راځم دلته چې دی د دې ځای نه تاسو چې دی د دې ځای سره دا ټاپ دا سارت ټاپ ټو باټم دا چې دی دا په دې ځای کې موږ سره دی خو زه به راشم اوس د دې ځای نه چې دی زه لیفټ انتخابوم لیفټ دلته چې دی د دې ځای نه زه لیکم دلته ما ولیکو احمد دلته ما ولیکو نور دلته ما ولیکو مثلا سجاد دلته به ولیکلو بصیر او دلته مې چې ولیکو زاهد دا مې ولیکو. زه غواړم چې دا په دې رو کې ترتیب کړم نو څنګه به دا ترتیب ومالې دې لپاره چې A to Z دا ترتیب کړم زه به چې راشم دې ځای ته کسټم سارت ته به بیا راشو موږ او په دې ځای کې به تاسو راشئ آپشنز ته خو دلته به مخکې نه تاسو چې واخلئ تاسو به د دې ځای نه دا کالم به دلته نه انتخابوئ تاسو به دلته راشئ د دې ځای نه دا به انتخاب کړئ اول سارت لیفټ ټو رایټ دلته چې دی تاسو به دا رو انتخاب کړئ څومره رو ده موږ سره او څلورمه رو موږ سره ځکه پاس ځای سره انتخاب شوی دی نو دا چې دی تاسو A to Z کې د دې ځای نه نو دا تاسو کلیک کړئ نو موږ سره احمد بصیر داسې راغی. او که زه راشم سارت ان فلټر ته او په هغه کې چې دی زه راشم کسټم سارت ته او که زه بیا راشم آپشنز ته دلته ما سره دا ټیک مارک تیار لګېدلی دی دا به زه Z to A واخلم نو وګورئ زاهد سجاد نور بصیر احمد موږ سره د دې ځای نه راغی. خو دا چې دی زیات وخت موږ په دې ځای کې استعمالوو چې موږ دوه کالمونه د دې ځای نه زه راواخلم دوه کالمه زه غواړم چې دا بونس چې دی اخوا واړوم او دا سیلري دې خوا راواړوم چې تاسو په دې باندې ځان پوه کوئ. نو کسټم سارت ته که تاسو راشئ د دې ځای نه آپشنز ته نو دا به تاسو د دې ځای نه انتخاب کوئ دلته چې دی د دې ځای نه به موږ وګورو چې موږ سره څومره رو ده دلته به زه راکش کړم دلته چې دی موږ اوله او دویمه درېیمه رو ده درېیمه رو به تاسو دلته انتخاب کړئ درېیمه رو بیا چې دی د هغې نه وروسته چې دی ویلیو او دلته چې دی Z to A to Z به ځکه چې د S نه چې دی B مخکې ده نو تاسو وګورئ دا موږ سره د دې لارې نه راواوښتل که تاسو نه څوک پوښتنه وکړي دا کالم ما ته راواړوه نو دغه لاره ده دغه طریقه ده. که تاسو بېرته راشئ دلته به تاسو کلیک کوئ بیا به راشئ د آپشنز ته او پاسه نه ټیک مارک به انتخاب کړئ چې بېرته دا موږ ته خپل کالم ته واوړي د دې لارې نه نو تاسو بیا دا کالم ته هم اړولی شئ د دې لارې نه چې دی دا به موږ ته په کالم باندې واوړي.
هیله ده چې تاسو ته درس خزان سره زده کوئ وګورئ او فایده ترې واخلئ او زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېکاږئ ترڅو د هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. د الله په امان ښه وخت